السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه تاسو؟ زه یم سایم سره مې ویډیو جوړه کړې وه او زه پای باندې ډېر فیمس شوی وم او زما نور اکاونټ نشته، ټول پیک دي او دا زما ریل اکاونټ دی سایم پري. نن د بس زه دې باندې همدغه لکه ویډیو به زه دې باندې سینډ کوم. ډېره مهرباني وستنه. بجلیګر مولا دی الله تعالی وبخي، هغه به یو خبره کوله، وایي را روان نسل چې دی هغه که زنانه دي او که سړي دي وایي دا به ډماني. او نن که تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې هغه قصه هغه لوبه شروع ده چې هغه د ویلو د بیانولو نه ده. لکه د دې هلک کم زه خو خیاریان دي پښتنو ته یم چې لکه یو نه شی هغه به دا مشهورۍ لکه تاسو د دې کم ډانس چې کتلی و هغه دونه ډېر مشهور شوی و که چا به ټیک ټاک کاوه او بره لاندې بتلونو صرف او صرف چې کم دی د دې هلک ډانس به و چا ویل چې نیکسټ پارټ به کله راځي نیکسټ ویډیو به د دې کله راځي. نو اخر کار د هغې کومه ویډیو چې راغله نو هغه هم تاسو وکته او لکه په کمنټسونو کې که تاسو وګورئ دې ته چې کم کنځل رد بد ویل شوي و لکه داسې قسمه کمنټسونه چې هغه د برداشت نه و خو هغه هر څه دی اګنور کړه او بیا یې هم دا وویل چې آیا زه به دا کار جاري ساتم او کم ویډیو چې دی هغه به جوړوم. بل طرف ته که تاسو وګورئ کم انداز او کم سټایل چې دی هغه هم داسې څه عجیبه غونته دی. بس الله تعالی دې خیر کړي او الله تعالی دې دغه بل مخلوق نه وساتي او الله دې هغه وکړي څه چې زمونږ خیر خو د ټیک ټاک چې کم حالات شروع کړي کومه فتنې طرف ته روان دی نو زما خیال نشي چې دا کم کسان چې دي هغه به بد شي. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړئ، انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.